زه کوشش کوم چې کنه خپل خبرو سره د دې د موزیک غږ کاور کوم. ښه د نشوې فعل چی ده؟ ولواغ ده. ولواغ په معنا د چی شي ده؟ ولواغ. ولواغ په معنا د څه شي ده؟ په معنا د غوښتل، اراده کول. غوښتل، اراده کول. غوښتل، اراده کول یا هم نیت کول. نیت کول. اراده لرل به ورته ولیکم ای کولونه. اراده لرل یا هم نیت کول. اراده لرل. ښه اوس دې په خاطر چې زه وکړلی شم که نه دغه فعل ته هغه پیدا کوم څه ورته وایي ریښې ورته پیدا کوم. زه هغې نه مخکې دلته شی لیکم. هغه د تېر شپې درس چې مونږ ویلی وو که نه په هغه کې مونږ یو فعل ویلی وو چې هغه د څه شي په نوم وو؟ هغه فعل د pouvoir په نوم فعل وو چې هغه کې مونږ تاسو لکه مثلا دا چې څه رقم ته کولی شو ریښه پیدا کړو یو درې یعنې مثلا درې ریښې ورته پیدا کړلې چې هغې ته م یو ځان خپله یو فورمول مونږ تاسو جوړ کړلو چې زه بیا هم دا خبره کوم که نه چې زه کله تاسو ته په پښتو یا په مثلا په دري کې تاسو ته چې زه کله تشریحات درکوم د ریښې پیدا کولو نه همیشه دا خبره زه بیا هم تکراروم چې هغه د مونږ تاسو خپله فورمول ده چې مثلا مونږ ورته جوړ کړی دی چې وکولی شو هغه ښه حفظ کړو او ښه مثلا هغه شي لکه په ذهن کې مو پاتې شي. هغه ورځ موږ تاسو pouvoir ته ویلي وو که نه چې اوله ریښه کله ورته پیدا کړو نو د دومره باقي فعل چې ونه لیکو که نه تنها همدومره یې ولیکو. مثلا تنها دغه ګرده او په چی بدله کړو په دغسې او باندې بدله کړو نو دلته چی پیدا کېږي؟ اوله ریښه پیدا کېږي. اوس په همدا فعل کې هم همداسې ده که نه دلته وی ده دلته ال ده نو تنها دغه وی او ال ځایونه بدل شوي دي نوره نشته یعنې نوره کوم بدلون نه دی راغلی. پس بیا هم همداسې لیکو مثلا وی خپله لیکو دغه ګردې و په ځای داسې یوه او لیکو یو هم لیکو. دغه د اوله ریښه پیدا شوله. او د دویمې ریښې پیدا کولو دپاره مونږ څه ویلي وو؟ مونږ ویلي وو چې مثلا کله چې دغه فعل که نه دومره فعل مثلا دومره فعل په نظر کې ونیسو لکه دغه بیرته پاکو که نه دویمه غوړه چې دویمه ریښه پیدا کړو نو تر دې ځای پورې دغه باقي چې ورنه پاکو دغه ګرده او هم بیرته خپله یعنې دغه او هم بیرته خپله ګردې او ته بدله کړو او دومره فعل چې ونه لیکو دا څه کېږي؟ د دغه فعل ریښه مونږ تاسو ته پیدا کېږي. اوس زه دغه تور رنګ یې پاکم ځکه چې په شنه رنګ یې غواړم ولیکم. اوس چې موږ دویمه ریښه او پیدا کړله که نه دویمه ریښه موږ څه رقم ته پیدا کوله؟ موږ ویلي چې دومره فعل چې خپله ولیکو نوره باقي دغه دا چې ونه لیکو دا دویمه ریښه ده پس تر دې ځای پورې لیکو دغه د دویمه ریښه. او دریمه ریښه چې موږ یعنې موږ ویلي وو چې پیدا یې کړو څه ویلي وو چې د اولې ریښې او د دویمې ریښې نه یو ترکیب جوړوو چې دریمه ریښه پیدا کړو چې نه مثلا اوله ریښې خفه شي او نه هم دویمه ریښه خفه شي. نو دې په خاطر ښه زه دا مکمل دغه فعل به پاکم نور د نه دی په کار. اوس اوله ریښه څه شی ده؟ دغه ده د دویمې ریښې نه لکه په هغه pouvoir فعل کې م تنها ویم دلته اضافه ورنه واخیستله دلته م ولیکله اوس دې نه څه اخلو؟ تنها ال. دغه د درې دانې ریښې پیدا شولې او دغه درې دانې ریښې چې کوم هغه ته ضمیرو ته استعمالیږي دغه یې درې دانو اوله ته استعمالیږي درې دانې اول چې دي او دغه یې دوه دانې دویمو ته استعمالیږي او دغه یو دانه آخر ته. چې زه اوس تاسو ته ضمیرونه لیکم چې مثلا کوم ضمیرونه دي او څه رقم ته یې ورته دغه ریښې لیکو. ضمیر د ژ نه شروع کېږي په معنا د زه، تو په معنا د ته، ایل هغه جنۍ نه هغه هلک یا هم هغه سړی، ال هغه جنۍ یا هم هغه ښځه، آن موږ. نو هم څه معنا ورکوي؟ نو هم دا معنا ده چې یعنی موږ. وو په معنا د چی شي ده؟ په معنا د تاسو. یا هم که یو نفر هم وي چې کله موږ هغې سره رسمي خبرې کوو بیا هم وو ورته استعمالوو. او بل چې آخر کې څه لرو؟ ایل جمع او ال جمع لرو
چې مونږ ویلي وو چې حتی په یو ګروپ کې ټولې ښځې وي که نه بیا هم مونږ چې ورته استعمالوو ایل ورته استعمالوو چې که یو دونه وړوکی ماشوم هم هلته وي چې هغه هلک وي بیا ایل ورته استعمالوو خو په هغه ګروپ کې چې ټولې ښځې وي که نه هېڅ نه ماشوم وي نه مثلا یو سړی وي بیا دغه ایل جمع ورته استعمالوو. اوس نو مونږ ویلي وو چې درې دانې اول تر کوم ځای پورې دي؟ تر دې ځای پورې دي. دلته هم درې دانې ضمیره دي خو ځکه چې دا درې واړه مونږ که زمان هم ورته بدلوو که نه د درې واړو ته یو رقم ته بدلېږي که ګردان وي که مثلا هر استثنایي حالت وي په دا درې واړو یو رقم ته ده او دلته هم دوه دانې دي ځکه چې دا هم همیشه د هغوی غونته مثلا همیشه هر حالت چې په یو وي په بل هم ده نو په دغه یو کې حسابېږي نو وایي چې یو دوه درې دانې اول دغه ریشه ده دوه دانې دویم که نه دغه دوه دانې دویم نو درې دانې اول چې دغه شول دوه دانې دویم دغه دي نو وو او یو دانه آخري چې ده یو دانه دریم نو دغه شو که نه. خو زه اوس ریشه ورته لیکمه درې دانو اولو ته مونږ دا ریشه لرو تو ته بیا هم همدا ریشه لرو ایل و ال ته هم همچنان آن ته بیا هم همدا ریشه لرو ځکه چې درې دانې اول دي. نو ته بیا دویمه ریشه لرو چې چی ده؟ ول او آخری چی ده؟ آخری ته آخری ریشه لرو. خو مخکې هغې نه چې زه دوی ته تخمیني زانونه ولیکم دلته تاسو ته یو لست د تخمیني زانو هره شپه مثلا موږ تاسو لرو چې لیکو چې هغه چی ده ځکه دغه فعل په او اخ باندې نه ده ختم شوی نو پوهېږو چې د اول ګروپ فعل نه ده په اوس مهال زمانه کې نو د دې تخمیني زان د اول ګروپ تخمیني زانونه نه د دویم یا د دریم ګروپ تخمیني زانونه لیکو چې بیا ګورو چې دغه فعل د کوم ګروپ نه راځي بیا هغې نه پس هم هماغسې حفظ کوو بس خلاص. ښه په پوواخ فعل کې که نه چې ما مخکې پاک کړلو په هغه کې مونږ تاسو بله شپه ویلي وو چې د دوه دانه اس په ځای ژو او تو ته چې لیکو مونږ استثنایي هغې چې و دغه و چې اکس او اکس لیکلی کېدلو نوره باقي ټول هماغه تخمیني زانونه دي هماغه ورته لیکو بس خلاص هیڅ بدلون پکې نشته. دغه شول د دوی تخمیني زانونه. زه بیا فعل وایم vouloir vouloir je vous tu vous il elle on vous nous volons vous volez il elle vole je vous tu vous il elle on vous nous volons vous volez il elle vole. زه اوس تاسو ته مثال لیکم که نه چې تاسو ته ښایي چې مثلا غوښتل یا هم اراده لرل یا هم نیت لرل یعنی نیت کول دغه ټول مثلا تنها همیشه ولوخ فیلم چې د خپله همداسې په همدې ډول چې ګردان شوی ده هیڅ یعنی په مثالونو کې یې بدلون نه راځي تنها هغه کله چې موږ په پښتو کې یا یې غواړو په دړي کې ترجمه کړو یعنی په هغه کوم کانسپټ کې چې موږ غواړو دغه ولوخ استعمال کړو تنها هغې سره یعنی بدلېږي مثلا تنها ترجمه کې بدلېږي نوره هیڅ بدلون پکې نه راځي. چې زه تاسو ته مثال لیکم که نه چې مثال کې تاسو ته وایه یعنې تاسو ته ښایي چې مثلا یو چا نه په رسمي ډول غواړي چې هغه ورنه وکړي مثلا پوښتنه ورنه وکړي چې آیا غواړي یو څه شی مثلا وخوري یا وڅښي په رسمي شکل کې نو چې لیکو وایو چې est-ce que vous دلته چې دا څرنګه ته ګردان شوی ده په دا شکل ګردان شوی ده نو مونږ یې ګردان یې لیکو est-ce que vous voulez boire est-ce que vous voulez boire quelque chose est-ce que vous voulez boire quelque chose. خب هغې نه مخکې چې زه که نه تاسو ته یې مثلا یعنې معنی تاسو ته ولیکم تاسو ته یوه خبره وکړم چې
دلته بیا موږ دوه فعل لرو لکه همیشه غونته موږ وایو چې اول فعل ګردانوو او هغې نه بعد هغه فعل چې پاتې ده که نه هغه که یو دویم فعل وي دریم څلورم هر څومره فعلونه چې وي هغه ټول نوره په خپل اصلي حالت کې لیکل کېږي. اصلي حالت په څه معنی یعنې چې ګردان شوی حالت کې نه لیکل کېږي خپله فعل لیکل کېږي. ښه هغه په معنا د څه ده دغه دا دومره دا ټوله چې دا ټوله د څه شي تنها د دومره مثلا د دومره جمله چې دا په فرانسوي ژبه کې په پښتو کې تنها معنی څه ده آیا موږ ویلي وو چې موږ یې په دوه حالتونو کې استعمالوو که نه هلته مثلا که ډېر کسان وي وو ورته استعمالوو او که یو نفر وي وو ورته استعمالوو چې خو هغه یو نفر سره که موږ مثلا رسمي رابطه لرو یعنې په څه معنا چې مثلا ملګري مو نه دي یا مثلا دوستان مو نه دي یا مثلا د موږ نه عمر کې واړه نه دي دغه صورت کې موږ چې کو وو کلمه استعمالوو. نو کله چې غواړو چې هغې نه مثلا هغې ته درخواست ورکړو چې آیا غواړئ که نه یعنی غوښتل وښیي نو څه ورته وایو وو تاسو آیا تاسو ولوقت څه معنا ده آیا تاسو غواړئ ګورئ که نه خو یعنې ولوقت په معنا د غوښتل ده که نه خو دلته غواړئ مې لیکلي دي ځکه چې همداسې چې په فرانسوي ژبه کې تاسو د ضمیر په رقم یعنې ضمیر سره فعل بدلوي نو په پښتو کې په ترجمه کې څه کېږي مثلا د تاسو سره غوښتل نه لیکل کېږي که نه غواړئ لیکل کېږي وایي چې آیا تاسو غواړئ دلته چې آیا تاسو غواړئ بوخت په معنا د څه ده بوخت په معنا د اسکل دي خو دلته مثلا مونږ یې چې بیا غواړو وو ته یې لکه وو ته یې ترجمه کړو نو څه رقم ته یې لیکو اسکل سکلته یعنی چې مثلا مونږ ورته وایو چې آیا تاسو سکلو ته یعنی چې غواړئ دا یو ټکی ده دا یو ټکی ده شوز په معنا د څه quelque chose یعنی مثلا موږ که ځنه وخت وایو چې یعنی کوم شی یعنی کوم شی خوړلو ته یا څښلو ته غواړې داسې غونته یعنی کلکو په دا رقم ته استعمالیږي لکه مشخصه شی نه دی که نه مثلا مشخصه موږ نه دي ویلي چې هغه موږ ته هغسې ځواب راکړي نو کلکو ورته استعمالوو چې هغه یې خپله مثلا خوښ کړي چې بیا نو چې غواړي چې وڅکي خو وایي چې est-ce que vous voulez boire quelque chose آیا تاسو اسکلو ته څه غواړئ est-ce que vous voulez boire quelque chose آیا تاسو څښلو ته څه غواړئ اوس موږ یې دې ته ځواب لیکو چې ځواب که څه ورته وایي چې oui je کله چې ژوم دلته ولیکله نو پوه شولو چې دې سره موږ چې لرو دغه وو چې ده دلته یعنی یو نفر ده که نه یو څو نفره نه دي تنها یو نفر ده خو ځکه هغې نفر سره موږ رسمي رابطه لرو یعنی باید هغې سره مثلا فارمل رابطه لرو نو دې په خاطر موږ وو ورته استعمال کړي ده او اوس هغه چې ده که نه هغه اوس څنګه چې موږ په فارمل کې ورنه سوال کړو یعنی په رسمیاتو کې ورنه سوال کړي اوس دغه بېرته موږ ته په رسمیاتو کې څه رقم ته جواب راکوي وایي چې oui je veux بیا دغه بیا چې استعمال کړلو که نه دلته دا په دا معنا ده چې مثلا دغه بېرته په رسمي کې یعنې مؤدبانه موږ ته وایي چې یې زه غواړم یوه کافې ښه ځکه دې په خاطر دغه د بیان استعمالوي که دغه بیان نه وایي که نه مثلا دغه د جمله ډېره دومره هغه راځي لکه ډېره ډایرکټ راځي که داسې ووایي چې je veux un café دا ډېره ډایرکټ راځي نو دې په خاطر بیان استعمالیږي چې لکه څنګه چې دې طرف چې کله سوال وکړلو هغه یعنې فارملي یې هغه کړله حفظ کړله همداسې زم چې غواړم بېرته ځواب ورکړمه بیان ورسره استعمالومه چې مثلا امر پرې ونه شي ډایرکټ ځواب نه شي چې یې زه مثلا قهوه غواړم ښه اوس دې ترجمه تاسو ته لیکم وی په معنا د څه شی ده په معنا د هو جو څه شی ده زه وو څه شی ده غواړم هو زه غواړم
یوه قهوه. او کله چې مونږ لرو کنه همیشه چې د مونږ ته ښایي چې په فرانسوي ژبه کې دغه اسم همیشه یو مذکر اسم ده. همدلته یې ځای ده چې مونږ باید دغه اوس همداسې زده کړو چې قهوه چې ده یعنی کافي چې ده. کافي یو مذکره اسم دی په فرانسوي ژبه کې، خو چې مفرد ده که جمع ده دومره ده ضرور نه ده، ځکه چې دلته مثلا د هر وخت بدلیږي. ځینې وخت ځینې ځایونو کې قهوه لکه دلته مثلا مفرد راغلی دی، یو ځای کې په جمع حالت کې راځي. خو مهم چې ده مهم د دې مذکر مؤنث دی چې باید مونږ یې زده کړو چې دا مذکر مؤنث هیڅ کله نه بدلیږي. قهوه همیشه په فرانسوي ژبه کې یو مذکر نوم ده. نو دې په خاطر همدا اوس همدغه ملت کې تاسو ته چې کله زه لیکم هره شپه دلته جدا جدا لیکم کنه، دې په خاطر چې تاسو همداسې حفظ کړئ. همدا اوس داسې نه چې مثلا ووایئ چې ښه پرېږده نن بلواغ زده کوم بیا بله ورځ ته کې نو مثلا کافي د نورو لغتونه یې هغه یې زده کوم مؤنث مذکر نه. کله چې غواړئ یو شی زده کړئ اوس دغه تخته چې غواړئ شروع کړئ هغه اول نه شروع کړئ تر دې ځای پورې مکمله زده کړئ، هیڅ شی مه پرېږدئ، ټکي په ټکي هر شی چې دي زده یې کړئ. زه بیا تاسو ته وایم Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un café. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un café. اوس بل مثال تاسو ته لیکم چې بل مثال کې چې ښایي چې مثلا یعنی نیت لرل یا هم اراده لرل. وایي چې je veux apprendre فعل مونږ په کوم فعلونو کې لیست کې ویلی وو؟ په prendre فعل لیست کې مونږ دغه یې apprendre فعل ویلی وو. وایي چې je veux apprendre. ولې apprendre؟ دلته مونږ ولواغ کنه چې کړلو ولواغ فعل د مونږ دلته ګردان کړلو. نو دې نه پس چې کله مونږ یو فعل په دا جمله کې ګردان کړلو دې نه بعد چې کلاس فعل که سل فعل نور هم راشي هغه ټول په خپل اصل حالت کې لیکل کېږي. اصل حالت یې په دا معنا ده چې یعنې دغه فعل ګردان شوی نه دی کنه اصلي فعل د مکمل. نو وایي چې je veux apprendre لو چې زه کله لیکم تاسو مستقیم ډایرکټ پوهیږئ چې دې نه بعد دغه اسم چې راځي دغه چې ده دغه یو مذکر اسم ده. خو دلته په چې کوم حالت کې راغلی ده په مفرد کې. نور همیشه مذکر ده او مفرد و جمع بدلیږي خو مذکر و مؤنث حالت هیڅ کله نه بدلیږي. لو فرانسې وایي چې زه غواړم کنه یعنی مثلا غواړم نه یعنی لکه هغه لري کنه اراده لرل. وایي چې زه مثلا اراده لرم چې فرانسوي چې کوم فرانسوي زده کړم. نو زه په معنا د چې ده په معنا د جو په معنا د زه وو په معنا د چې ده کنه اراده لرم یا هم مثلا نیت یعنی نیت کوم یا مکول کړی ده. خو زه اراده لرم apprendre چې په څه معنا ده چې یعنی په معنا د زده کول. خو دلته چې مونږ کله جو لرو کنه دغه ضمیر لرو نو apprendre په ترجمه کې ورته لکه دلته چې ګردان شوی حالت کې لیکو یعنی مثلا دلته چې هغه که په اصل فعل کې راغلی ده خو بیا مونږ یې جو سره یې مثلا هغه په ترجمه کې لیکو داسې نه لیکو چې مثلا یعنی زده کول. وایي چې یعنی چې کوم زده کوم زه اراده لرم فرانسوي زده کوم. فرانسوي ژبه زه اراده لرم یو چې هم په کار ده خو ځکه چې دلته مونږ تاسو هغه نه لرو زه مثلا نه غواړم چې ولیکم خو تاسو خپله یې مثلا په جمله کې نور ځان سره خپله جوړه کړئ چې وایي زه اراده لرم چې فرانسوي ژبه زده کړم. خو وایي چې زه اراده لرم چې فرانسوي ژبه زده کړم. یو بل مثال هم تاسو ته لیکم چې هغه چې ده آخري مثال ده. خو اگزامپل چې آخري مثال هغه ته زه لیکم وذلك چې د مؤکر ولویدو
خب وایي چې nous voulons ضمیر چی ده؟ نو ده. نو ته یې مونږ څه رقم ته ګردانوو؟ نو ته یې مونږ په دا شکل کې ګردانوو. نو لیکم چې nous voulons چې ما کله ولیکلو بیا هم چی ده؟ بیا هم ښایي چې دې نه پس دغه اسم چې راځي ده چی ده؟ دغه یو مذکر اسم ده او دلته په مفرد حالت کې لیکل شوی ده. دا اسم چی ده؟ résultat. clair. clair په معنا د چی ده؟ په معنا د واضح یا هم روشن، روښانه. وایي چې نو په معنا د څه ده؟ په معنا د موږ. volant په معنا د غواړو. موږ غواړو یوه، ګوره په پښتو کې کنه یوه مونږ تاسو لکه مؤنث شکل ته وایو کنه، که یو وایي مونږ به ویلو چې مثلا یو، خو مونږ یوه هغه ته وایو، مؤنث ته وایو په پښتو کې، خو په فرانسوي کې دا یو مذکر اسم ده. یوه نتیجه کلیخ په معنا د روښانه. خب زه تاسو ته ترجمه کوم چې ترجمه کوم، زه بیرته تاسو ته سر نه ټول بیا وایم چې هغه دوستانو ته چې مثلا غواړي چې ورته تکرار شي ډیر، هغوی ته بیا یو ځل